سلام او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره ټولو ته نن د وینې د لوړ شکر یا د دیابت د ناروغۍ یا د شکر د ناروغۍ په اړه لنډې خبرې کوو. د وینې لوړ شکر یا دیابت څرنګه ناروغي ده؟ په دې بحث کې کله چې دیابت وایو هدف د شکر ناروغي ده او کله چې ګلوکوز وایو هدف د وینې شکر ده. د شکر د ناروغي تشخیص کېدای شي چې د شخص لپاره یو ډیر ویرونکی او نه منونکی خبر وي. د تشخیص په پیل کې شاید د انسان په ذهن کې داسې پوښتنې راپورته شي لکه ناروغي ولې منځته راغله؟ څه باید وکړو چې اوږدمهاله کې روغ او صحتمند پاتې شو؟ د شکر یا دیابت ناروغي د یو کس په ورځني ژوند څه ډول اغیزې لرلی شي او داسې نورې پوښتنې. ستاسو ډاکټر کولی شي دې پوښتنو ته قناعت بښونکي ځوابونه چمتو کړي. همداراز ستاسو ډاکټر کولی شي چې تاسو ته د نورو روغتیايي او طبي سرچینو ته په ورپېژندلو سره لارښوونه وکړي، لکه د ناروغ لپاره معنوي ملاتړ، ځکه ځینې وختو کې شخص خپله روحیه له لاسه ورکوي کله چې د ځینو ناروغیو سره تشخیص کېږي. د شکر د ناروغي په اړه د روغتیا یا پوهنیزو یا تعلیمي صنفونو ته معرفي کول، د تغذیه متخصص یا د نوټریشنست سره معرفي کول، د ډایبیټیس ایجوکیټر یا د هغې نرس ته ورپېژندنه څوک چې شکر ناروغانو ته د شکر د ناروغي په اړه لومړنۍ او بنسټیز معلومات چمتو کوي. دا چې ناروغي په اړه عمومي معلومات ورکوي، د وینې د معاینه کولو لارې او میتودونه ورښيي، د ګلوکامیټر یا د ناروغ لخوا د وینې د شکر ټیسټ ماشین کارولو څرنګوالی او داسې نورې مسلې. او همداراز د شکر د ناروغۍ په هکله د کتابونو، مجلو او تعلیمي ویبپاڼو ته لارښوونه چې د ناروغانو لپاره چمتو شوي دي او د دوی په ژبه او د دوی په سویه دوی ته اړین معلومات وړاندې کوي. د ډیری خلکو لپاره د تشخیص څخه وروسته لومړنۍ څو میاشتې د ډیرو عاطفي لوړو ژورو څخه ډکې وي. که تاسو په دې وروستیو کې د شکر ناروغۍ سره تشخیص شوي یاست، دا هغه وخت دی چې تاسو او ستاسو کورنۍ د شکر ناروغي د اساساتو، د شکر د مراقبت او څارنې په اړه لازمه عامه پوهاوی او معلومات ترلاسه کړئ او خپل ځان د امکان تر حده د ناروغي او د هغې د درملنې میتودونو سره آشنا کړئ. هر څومره چې موږ د ناروغي په اړه زیاته پوهه ولرو، په همغه اندازه یې کنټرول اسانه کېدای شي. یو په زړه پورې طبي مقوله وایي چې دیابت یا شکر د ټولو ناروغیو مور ده که چیرې موږ د خپل روغتیا کنټرول د شکر ناروغۍ لاس ته ورکړو، او دیابت یو عادي ناروغي ده که چیرې موږ د شکر د ناروغۍ کنټرول لاس کې ونیسو. لکه څنګه چې پوهیږو د انسان بدن د حجرو، انساجو او غړو څخه جوړ شوی دی او په بدن کې هره حجره د نورماله دندو د ترسره کولو لپاره انرژي ته اړتیا لري. د انسان انرژي له بیلابیلو خوړو لکه پروتینونو، شحمیاتو یا غوړو او کاربوهایډریټونو یا قندونو څخه ترلاسه کیږي. حجره خپله عمده انرژي د یو ډول ځانګړي قند یا شکر یا کاربوهایډریټ څخه لاسته راوړي چې د ګلوکوز په نامه یادیږي. د دې لپاره چې حجره کې انرژي تولید شي، ګلوکوز باید حجرې ته ننوځي او وسوځول شي یا مصرف شي. د دې لپاره چې ګلوکوز حجرې ته ننوځي، یو هورمون ته چې د انسولین په نامه یادیږي اړتیا ده. انسولین یو هورمون ده چې د پانکراس په بیټا حجرو کې جوړیږي. پانکراس یو غړی ده چې د نس په پورتنۍ برخه کې د معدې تر شا موقعیت لري. پانکراس هم اندوکرین فعالیت لري، یعنی چې مختلف هورمونونه جوړوي، او هم اگزوکرین فعالیت لري، یعنی چې مختلف انزایمونه جوړوي چې انزایمونه د خوړو په هضم او جذب کې رول لري. د هرې حجرې په دیوال کې یو جوړښت شتون لري چې د انسولین ریسپټر یا د انسولین د آخذې په نامه یادیږي. د دې آخذې په مرسته شکر کولی شي چې حجرو ته داخل شي. په حقیقت کې د انسولین آخذه لکه یو قفل په تړلې دروازه کې ده. د دې دروازې د خلاصولو لپاره یو کلي ته اړتیا ده. دا کلي انسولین ده چې حجرې ته د ګلوکوز د ننوتلو لپاره دا تړلې دروازه پرانیزي. هر کله چې ګلوکوز ونشي کولای چې حجرو ته ننوځي، د وینې د شکر کچه لوړیږي چې د شکر ناروغي لامل کیږي. که چیرې د وینې د شکر کچه د اوږدې مودې لپاره لوړه پاتې شي او درملنه یې ونشي، نو دا د جدي زیانونو او روغتیايي ستونزو لامل کېدای شي. دیابت یا د شکر ناروغي په حقیقت کې د ګلوکوز د استقلاب یا مصرف
د اختلال یا ګډوډي له امله منځته راځي. هغه داسې چې د انسولین نشتوالی یا د انسولین په وړاندې د حجرې د مقاومت له امله دا حالت رامنځته کیږي. د شکرو بیلابیل ډولونه شتون لري چې دوه عمده ډولونه یې لومړی ټایپ ډایبیټیس یا ټایپ 1 ډایبیټیس ملیټس او د دوم ټایپ شکر یا ټایپ 2 ډایبیټیس ملیټس په نامه یادیږي. په عمومي ډول دوم ټایپ ډایبیټیس یا ټایپ 2 ډایبیټیس ملیټس تقریبا 90% واقعات جوړوي او ټایپ 1 ډایبیټیس له 10 سلنه لږ واقعات جوړوي. ټایپ 1 ډایبیټیس یا لومړی ډول ډایبیټیس ته به یو زغلند نظر وکړو. اول ډول ډایبیټیس، په دې ډول ډایبیټیس کې د پانکراس بیتا حجرې یا لږ انسولین جوړوي او یا هیڅ انسولین نه جوړوي. د دې کار دلیل د پانکراس د بیتا حجرو یعنی د انسولین جوړونکو حجرو یا د انسولین د تولیدونکو حجرو تخریب د بدن د دفاعي سیستم لخوا ده. نو ځکه دا یو اټومین ناروغي بلل کیږي. اټومین ناروغي هغه ناروغي ته ویل کیږي چې د وجود دفاعي سیستم د بدن مشخصو برخو مقابل کې عکس العمل کوي او هغه قسمتونه تخریبوي. کله چې بیتا حجرې چې انسولین جوړونکي حجرې دي تخریب شي، دا حالت د دې باعث کیږي چې د وینې د شکر کچه په دوامداره توګه لوړه پاتې شي چې د شکر د ناروغۍ لامل کیږي. په ډیری حالاتو کې د عمر، وزن او نورو ځانګړتیاو ته په پاملرنې سره ډاکټر کولی شي ووایي چې آیا دا لومړی ډول ډایبیټیس یا شکر دی او یا دوم ډول ډایبیټیس یا شکر دی. په نادره مواردو کې چې دا پوله روښانه نه وي، نو د ناروغۍ د ډول د مشخص کولو لپاره نورو ازموینو ته ضرورت دی. د لومړي ډول شکر یا ټایپ 1 ډایبیټیس ملیټس عمده اعراض څه دي؟ سخته تنده یا ژر تږي کېدل، ستړیا یا کسالت، زیاتې او ژر میتیازې کول، په غیر ارادي توګه د وزن بایلل، زر وږي کېدل، د لید یا بینایی مغشوشېدل، زر او په لپسي ډول سره په فنګسي انتاناتو او یا نورو انتاناتو اخته کېدل، د بولي جهاز میکروبي کېدل یا یورینري ټراکټ انفیکشن واقعات یا د ادرار انتانات، د زخمونو روغېدلو کې ځنډ یا د زخمونو ژر نه روغېدل. په ځینې مواردو کې که چیرې په لومړي ډول دیابت کې د شکر یا ګلوکوز سویه ډیره لوړه وي، د پورتني نښانو سربیره ناروغ زړه بدوالی لري، کانګ یا استفراغ کوي، د نس درد لري او سالنډي ورته پیدا کیږي چې دا حالت د ډایابیټیک کیټو اسیدوز په نامه یادیږي او عاجل درملنې ته اړتیا لري. د لومړي ډول شکر ناروغي اصلي درملنه انسولین ده چې د پیچکاري یا انجکشن او یا د انسولین پمپ پر مرسته ناروغ ته ورکول کیږي. د لومړي ډول ډایبیټیس ناروغان لپاره ښه او روغتیايي غذایي رژیم یا مناسب خواړه او فزیکي فعالیت دواړه ډیر ارزښتمن دي. خواړه د وینې د شکر کچه لوړوي، په داسې حال کې چې فزیکي فعالیت یا ورزش او سپورت د وینې د شکر سویه راټیټوي، ځکه چې حجرې د انرژي د تولید لپاره ګلوکوز مصرفوي. د ډاکټر په لارښوونې سره د لومړي ډول شکر ناروغان کولی شي د ښه روغتیايي غذایي رژیم، فزیکي فعالیت یا منظم ورزش او د دوا په اخیستلو سره تقریبا لکه هغه خلکو چې ډایبیټیس یا شکر نه لري د موږ په شان ژوند وکړي. صحي غذایي رژیم، منظم ورزشي پروګرام، د سګرټو نه څښل، د الکولي مشروباتو څخه ډډه کول، د ناروغي د اختلاطاتو په مخنیوي او یا د اختلاطاتو په ځنډولو کې خورا مهم ده. د شکر ناروغان ته ډیره مهمه ده چې د فلو یا انفلوئنزا واکسین په منظم ډول هر کال واخلي څو په فلو یا انفلوئنزا اخته نشي، او همداراز د سینه بغل واکسین باید واخلي. د شکر ناروغان د نورو په پرتله ډیر د زړه د حملې او د مغزي سکتې په لوړ خطر کې دي، خو د وینې د شکر، لوړ فشار او د کولېسترول سم او مناسب کنټرول کولی شي چې دا خطرونه ډیر راکم کړي. ډیری مېرمنې چې لومړی ډول شکر یا ټایپ 1 ډایبیټیس لري کولی شي چې عادي حمل واخلي او ماشومان نړۍ ته راوړي، خو د دې لپاره چې مور او ماشوم کې د روغتیايي ستونزو څخه مخنیوي وشي، د وینې د شکر ښه او دقیق کنټرول د امیدواري څخه د مخه او د امیدواري په مهال خورا مهم دي.
اوس بعد دوهم ډول شکر یا ټایپ 2 ډایبټیز په اړه خبرې وکړو چې آیا ټایپ 2 ډایبټیز یا دوهم ډول شکر څرنګه ناروغي ده. دوهم ډول ډایبټیز یا دوهم ډول شکر د ګلوکوز مصرف یا استقلاب کې اختلال ده. په نورمال حالت کې حجره خپل انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي او د دوهم ډول شکر په ناروغي کې د ګلوکوز د مصرف د اختلال او تشوش سربیره د انرژي د ذخیره کولو او پروسس کولو ستونزې هم شتون لري، په شمول د شحمیاتو یا د غوړو د پروسس او ذخیره کېدل. په دوهم ډول ډایبټیز یا دوهم ډول شکر کې د بدن حجرې کولی شي د انسولین په وړاندې مقاومت پیدا کړي او د نورمال مقدار انسولین مقابل یا حتی د لوړ مقدار انسولین په مقابل کې ځواب ونه وایي، یا دا چې د انسولین تولید کم وي او یا دواړه ستونزې شتون ولري. له همدې امله حجرو ته د شکر یا ګلوکوز ننوتل مختل یا ګډوډېږي، د وینې د شکر کچه لوړېږي او د وخت په تېرېدو سره پانکراس نشي کولی کافي اندازه انسولین تولید کړي. د دوهم ډول شکر یا ډایبټیز اعراض او علائم څه دي؟ ځینې خلک ممکن هیڅ نښې یا اعراض او علائم ونه لري، خو د دوهم ډول شکر ناروغي یا ډایبټیز اصلي نښې دا دي: شدیده تنده یا ژر تکي کېدل، ستړیا او کسالت، زیاتې او ژر میتیازې کول، په غیر ارادي صورت سره وزن بایلل، د لوږې احساس کول، د لید یا بینایي مغشوشېدل، ژر او په پرلپسې ډول په فنګسي انتاناتو باندې اخته کېدل، او د بولي جهاز میکروبي کېدل یا urinary tract infection، د زخم په جوړېدو کې ځنډ یا د زخمو ژر نه جوړېدل. د دوهم ډول شکر یا ټایپ 2 ډایبټیز ناروغان کېدای شي چې د کلونو لپاره مخکې له دې چې تشخیص شي کلینیکي نښې ونه لري او په اعضاو کې تخریبات منځته راوړي، په داسې حال کې چې لومړی ډول ډایبټیز کې دا ډول نه ده. له همدې امله ده چې کله چې یو شخص د دوهم ټایپ ډایبټیز یا دوهم ټایپ شکر سره تشخیص شي، باید چې د سترګو معاینات ورڅخه اجرا شي څو معلوم شي چې آیا د شکر ناروغي کوم تخریبات سترګو کې منځته راوړي یا نه. که موجود وي چې هغه ژر تر ژره تداوي شي. باید ووایو چې دوهم ډول شکر یا ټایپ 2 ډایبټیز یو اوږدمهاله ناروغي ده چې عمري پاملرنې او درملنې ته اړتیا لري، ځکه چې تر نن ورځې پورې د ناروغي د کنټرول درملنې شته، خو هیڅ داسې ډول درملنه نشته چې ناروغي له منځه یوسي. همدې امله ده چې وایي چې ټایپ 2 ډایبټیز mellitus is a controllable disease but not a curable disease. په ډیرو مواردو کې سپارښتنه کیږي چې د وینې شکر د امکان تر حده نورمال ته نږدې وساتل شي، یا لږه د شکر د وروستیو 2 تر 3 میاشتو اوسط شکر چې د هیموګلوبین A1C په نامه یادېږي یا لونه کته وساتل شي، ترڅو د ناروغي د اختلالاتو څخه مخنیوي وشي. د دې هدف د پوره کولو لپاره ډېرې لارې شتون لري. د مثال په توګه صحي خواړه، د منظم ورځني ورزشي پروګرام لرل، همداراز د غذایي رژیم او ژوندانه تغییرات یا dietary lifestyle modification، او په ډېری مواردو کې د شکر د ناروغۍ ضد بیلابیل درملو کارول. ځینو که دا سوال پیدا کېږي که دوهم ډول شکر یا ټایپ 2 ډایبټیز اکثرا عوارض نه لري، نو ولې اندېښنه ولرو؟ که څه هم یو شخص د دوهم ډول ډایبټیز سره کېدای شي چې د کلونو لپاره د ناروغي احساس ونه کړي او د ناروغي اعراض او علائم ونه لري، خو بیا هم بدن ته د کوچني مګر دوامداره زیانونو له امله د وخت په تېرېدو سره کولی شي په شخص کې جدي روغتیایي ستونزې رامنځته کړي. ګرځه ډایبټیز یا شکر ناروغي هر عضو کولی شي چې زیانمنه کی، مګر یو اصطلاح ده په نام د ټارګټ اورګن، یعنی هغه اعضا چې هدف او ټارګټ ګرځي چې زیات زیانمنه کېدای شي، هغه د وجود کومې برخې دي چې تخریب ته زیاتره مساعد دي. هغه زړه ده چې د خلکو کې د زړه د حملې چانس زیات ده، یا دماغ یا مغز ده چې د مغزي سکتې چانس توکي زیاتوي، د بډوډو یا پښتورګو تخریب په دوامدار شکل سره، د لید یا بینایي ستونزې چې حتی کېدای شي چې د روندوالي لامل شي. ټارګټ اورګنز یا کومې اعضاوې چې په ځانګړې توګه د دیابت په واسطه تخریب کېږي کولی شي چې مثلا عصبي درد یا نیوراپاتي چې په لاسونو او پښو کې د کرختي یا ستنې وهلو په څیر حس کېږي. د یادونې وړ ده چې په لویدیځو هېوادونو کې د کنټرول شوی شکر
یا ډایبیټیس د ړوندتوب ستر لامل ده. د بډوډو یا پښتورګو د وظیفې یا دندې له لاسه ورکول او ډایالیسس یا مصنوعي بډوډو ته اړتیا یو لامل هغه ډایبیټیس ده چې ښه نه کنټرول شوی. د ډایبیټیس ملټس د اوږدمهاله اختلالاتو څخه عصبي درد یا نیوروپاتی چې په لاسونو او پښو کې د کرختي یا ستنې وهلو په څیر حس کیږي. معمولا په لاسونو او پښو کې دې ته په نام د ساکس اند ګلوز پیټرن وایي چې هغه قسمتونه کې چې د سکشو یا جرابو په واسطه پوهل کېږي. دې قسمتو کې د اعراض منطقه د نیوروپاتی یا عصبي درد رامنځته کېږي. د ګوتو او پښو او یا نورو غړو د قطع کېدلو یا امپیوټیشن لامل کېدای شي. دا ټول ذکر شوي اختلالات د ډایبیټیس ملټس د اوږدمهاله اختلالاتونو څخه دي کوم چې شکر پکې ښه نه کنټرول شوی. د دوهم ډول شکر یا ډایبیټیس یا ټایپ 2 ډایبیټیس ناروغي عمده لاملونه یو ترکیب ده د وراثتي یا جنیټیکي عواملو او د چاپیریال یا انوایرمنټل عواملو چې دا دواړه پکې دخیل ګڼل کېږي. په ډېری مواردو کې د کورنۍ نور غړي یا نږدې خپلوان دوهم ډول ډایبیټیس لري یا د شکر ناروغي پورې اړوند ناروغي لکه لوړ کولېسترول، د وینې لوړ فشار او یا چاقي ناروغی‌ګانې پکې معمولي وي. په دوهم ډول ډایبیټیس باندې د اخته کېدو چانس هغه شخص کې چې نږدې خپلوان یعنې خویندې، ورونه یا مور و پلار دوهم ډول ډایبیټیس لري له 5 تر 10 ځله زیات ده نظر هغو خلکو ته چې د مرض کورنۍ تاریخچه نه لري. همداراز د دوهم ډول ډایبیټیس باندې د اخته کېدو چانس ځینې نژادي ګروپونو کې لکه تورپوټکو کې، هسپانوي نومي نژاده خلکو کې او ایژن یا هغو آسیایي خلکو کې چې منګولیایي نژاده دي هغو کې زیات ده. لایف سټایل یا ژوندلاره او غذایي رژیم یا ډایټ ډېر رول لري. د غیر صحي خوړو خوړل، د کافي ورزش او تمرین یا منظم ورزشي فعالیتونو نه درلودل چې د وزن زیاتوالي او چاغوالي لامل کیږي او د دوهم ډول د ډایبیټیس ملټس د اخته کېدو زمینه مساعدوي. یو ډول ډایبیټیس په نام د جسټیشنل ډایبیټیس ملټس یا د امیدوارو میرمنو اخته کېدل په ډایبیټیس ملټس. یو محدود شمېر میرمنو کې د امیدواري په جریان کې د شکر ناروغي وده کوي کوم چې د امیدواري شکر ناروغي په نامه یادېږي. د متحده ایالاتو د ناروغۍ د کنټرول مرکزونو یا CDC یا Centers for Disease Control د احصایې له مخې د امیدواري شکر ناروغي یا جسټیشنل ډایبیټیس وقوع تقریبا 2 تر 10 سلنه حملونو کې واقع کیږي. د امیدواري ډایبیټیس یا جسټیشنل ډایبیټیس دوهم ډول ډایبیټیس ته ورته ده چې د ماشوم د زیږیدو څخه وروسته ډېرې میرمنو کې له منځه ځي، مګر باید وویل شي چې په راتلونکي کې په دې میرمنو کې د دوهم ډول شکر د منځته راتلو چانس زیات ده. په داسې ډول چې په راتلونکي کې په چاغو میرمنو کې د شکر ناروغي په اخته کېدلو امکان 50 تر 15 سلنه ده او په هغو میرمنو کې چې چاغې نه دي دا احتمال له 15 سلنه څخه کم ده. د دوهم ډول ډایبیټیس یا شکر تشخیص. دوهم ډول شکر ناروغي یا ټایپ 2 ډایبیټیس ملټس تشخیص د تاریخچې، کلینیکي موندنو او لابراتواري ازموینو پر بنسټ وضع کیږي. لکه څرنګه چې عموم وویل یو شمېر خلک ممکن هیڅ ډول اعراض او علایم یا نښې ونه لري. د دوهم ډول ډایبیټیس تشخیص د یو یا څو کلینیکي اعراضو په درلودلو او د لابراتواري معایناتو په بنسټ چې نورمال څخه لوړې وي وضع کیږي. د دوهم ډول شکر ناروغي اعراض او علایم یا نښې په لاندې ډول دي: زر تږي کېدل یا سخته تنده، ستړیا او کسالت، زیاتې او ژر میتیازې کول، په غیر ارادي ډول سره د وزن بایلل، د لوږې احساس کول، د لید یا بینایي مغشوشېدل، ژر او په پرله‌پسې ډول په فنګسي انتاناتو اخته کېدل، د بولي جهاز میکروبي کېدل یا urinary tract infection، د زخمو په جوړېدو کې ځنډ یا د زخمونو ژر نه روغېدل. دا عمده اعراض او علایم یا نښې دي. د وینې معاینات معمولا په لاندې ډول سره دي. یو معاینه ده چې د رانډم بلډ شوګر په نامه یادېږي. هغه دا ده چې د وینې د شکر اندازه کول صرف نظر له دې چې شخص څه وخت ډوډۍ خوړلې ده.
که د یو شخص وینه په دې ډول معاینه شي او له 200 ملي ګرامه په ډیسی لیټر کې زیات وي، دا اشارات شکر ناروغي ده کوي. یا د وینې شکر فاستینګ بلډ شوګر، یا په دغه حالت کې چې شخص د 8 تر 12 ساعتو لپاره هیڅ ډوډۍ نه خوري او غیر له اوبو نور شي نه څکلي، که د وینې شکر 126 ملي ګرام په ډیسی لیټر کې وي او یا لږ پورته وي، دا غیر نارمل ده. بل یو معاینه ده په نام د اورال ګلوکوز ټالرنس ټیسټ چې د وینې د شکر سویه که 200 ملي ګرامه په ډیسی لیټر کې یا لږ نه لوړه وي، د ازموینې څخه 2 ساعته وروسته دا هم ناروغي ته اشاره کوي. دا یو خاص محلول ده چې د ناروغ وینه مخکې د محلول وخت ورکوله اندازه کیږي او بعد چې ناروغ ته دا محلول ورکړي چې شکر ده، د 2 ساعته وروسته بیا د وینې شکر اندازه کوي. که سویه له 200 ملي ګرامه په ډیسی لیټر کې پورته وه، دا هم ناروغي ته اشاره کوي. او یو بله معاینه ده په نام د هیموګلوبین A1C یا ګلایکاسیلیټډ هیموګلوبین چې دا د وینې د شکر اوسط په وروستیو 2 تر 3 میاشتو کې ښیي. نارمل معمولا 4 تر 6 ده، اما کله 6.5 نه پورته دا ناروغي ته اشاره کوي. که چیرې د لابراتواري ازموینو پایلې شکر ناروغي ته اشاره وکړي، نو ډاکټر به دا ازموینه یو ځل بیا تکرار کړي څو دا د شکر قطعي تشخیص تصدیق شي. لومړی ډول شکر یا ټایپ 1 ډایبیټیز د ټایپ 2 یا دوم ډول شکر مقابل کې. په ډیری مواردو کې ډاکټرانو لپاره دا اسانه ده چې تعیین کړي چې شخص لومړی ډول ډایبیټیز یا دوم ډول ډایبیټیز لري. مګر په ځینې حالاتو کې د دواړو ترمنځ توپیر یو څه ستونزمن، کله چې یو څوک د دوهم ډول شکر یا ټایپ 2 ډایبیټیز قوي کورنۍ تاریخچه ونه لري او د لاندنیو ریسک فاکتورونو یا خطر فاکتورونو ترکیب ولري، نو لومړی ډول شکر باندې باید مشکوک شو، لکه د معافیتي سیستم ځینو ځانګړو یا اټوایمین ناروغیو کورنۍ تاریخچه لکه هایپرثایرویډیزم یا د تایروید فرط د فعالیت او یا هایپوثایرویډیزم یا د تایروید د غدې د فعالیت کموالی، او بل یو ناروغي د په نام د سیلیاک سپرو یا سیلیاک ډیزیز چې دې ته ګلوټین سنسیټیو انټراپاتی هم وایي، چې دا هم یو اټومین ناروغي ده چې دا د هضمي سیستم یو اوږدمهاله تشوش ده، او کله چې کوچني کولمې د ګلوټین مقابل کې عکس العمل وښیي، دا منځته راځي. ګلوټین هغه پروتین ده چې په غنمو کې یا په اوربشو کې او په جودرو کې شتون لري. په سیلیاک ناروغي کې کوچني کولمو کې د مغذي موادو هضم او جذب کې تشوش رامنځته کوي. همداراز نور نښانې چې لومړی ډول شکر یا ټایپ 1 ډایبیټیز اشاره کوي، لکه ژر ادرار کول او یا د وزن بایلل او یا د وینې د شکر لوړوالی، حتی د هغو درملو د اخیستو سره کوم چې د دوهم ډول ډایبیټیز یا ټایپ 2 ډایبیټیز د درملنې لپاره کارول کیږي. لابراتواري معاینات یا لابراتواري ازموینې شکر ناروغي تشخیص کې اصلي او مهم معاینه د وینې د ګلوکوز ټیسټ یا معاینه ده چې دا ازموینه په بلابل شکل سره اجرا کیږي، لکه چې وایي یو رانډم بلډ شوګر ده چې د وینې معاینات صرف نظر دی چې شخص څه وخت کوم شی خوړلی دی، چې نورماله رانډم بلډ شوګر له 70 تر 140 ملي ګرام په ډیسی لیټر کې ده. او بل معاینه په نام د فاستینګ بلډ شوګر، دا په هغه حالت کې د وینې شکر تعیین کیږي چې شخص د 8 تر 12 ساعتو لپاره هیڅ شی نه خوري بل خالص اوبو، او که د وینې شکر له 100 ملي ګرامه په ډیسی لیټر کې ټیټ وي، دا نارمل ده. بل معاینه هیموګلوبین A1C ده چې د ګلایکاسیلیټډ هیموګلوبین هم وایي. دا ازموینه د شکر اوسط په وینه کې په وروستیو 2 تر 3 میاشتو کې ښیي، چې نارمل معمولا 4 تر 6 یا بعض لابراتوارونو کې له 4 تر 15 پورې ده چې دا په فیصدي اندازه کیږي. او دا معاینه کېدای شي د ورځې په هر وخت کې تعیین شي، مخکې له خوړو یا وروسته له خوړو هیڅ فرق نه لري. بل ټسټ په نام د اورال ګلوکوز ټالرنس ټسټ یادېږي چې ناروغ ته د ګلوکوز ځانګړی شکري محلول ورکوي او د وینې شکر مخکې د محلول ورکولو او وروسته د محلول ورکولو 1 ساعت وروسته او 2 ساعت وروسته تعیین کیږي. یوازې په
امیدوارم مېرمنو کې اجرا کیږي. په لنډ ډول سره وایي رانډم بلډ شوګر له 70 تر 140 پورې نارمل ده. فاستینګ بلډ شوګر کله 100 ټي ټي نارمل ده، 100 ملي ګرام په ډیسی لیټر کې ټي ټي نارمل ده. هیموګلوبین A1C یا ګلایکوسایلیټډ هیموګلوبین چې د شکر اوسط په وروستیو 2 تر 3 میاشتو کې نارمل معمولا له 4 تر 6 بعض لابراتوار کې له 4 تر 5.7 پورې ده. اورال ګلوکوز ټالرنس ټیسټ چې له 140 تر 1.9 ملي ګرام پر ډیسی لیټر کې نارمل ده. د تشخیص معیارونه د وینې د شکر سویه په 3 کټګوري کې تقسیمیږي. اول نارمل چې د وینې شکر سویه نارمل وي، دومه د شکر ناروغي لپاره لوړ ریسک یا لوړ خطر لري، او دریم ګروپ د شکر ناروغي ده. نورمال کچیر د وینې د شکر کچه فاستینګ بلډ شوګر له 100 ملي ګرام پر ډیسی لیټر کې کمی، شخص د 8 تر 12 ساعتو لپاره کوم شی نه خورلی دا نارمل ده. د شکر ناروغي لپاره خطر کې لوړ ګروپ هغه خلک دي چې امپیرډ ګلوکوز ټالرنس ولري، یعنی کچیر د وینې د شکر سویه د ګلوکوز د محلول د ور 2 ساعته وروسته د شکر سویه له 140 تر 1.9 ملي ګرام پر ډیسی لیټر ترمنځ واقعي، دا هم په لوړ ریسک راځي. او یا که د وینې د شکر سویه کله چې شخص د 8 تر 12 ساعتو لپاره کوم شی نه خوړلی، که د ګلوکوز سویه له 100 تر 125 ملي ګرام پر ډیسی لیټر کې وي، دا هم د شکر ناروغۍ لپاره لوړ ریسک ګروپ کې راځي. همداراز هغه خلک چې د هیموګلوبین A1C یا د شکر د وروستي 2 تر 3 میاشتو اوسط له 5.7 تر 6.4 ترمنځ وي، دا هم د ناروغۍ لپاره د لوړ خطر لرونکو اشخاصو ګروپ کې راځي. کوم اشخاص چې هیموګلوبین A1C سویه د نارمل لوړ سرحد ته نږدې وي، دا اشخاص هم د شکر د ناروغي لپاره د لوړ احتمال لرونکو ګروپ کې راځي. کوم خلک چې د شکر ناروغي لپاره د لوړ خطر ګروپ یا کټګوري کې راځي په نام د پری ډایبټیس یا د شکر د ناروغي مخکې پړاو په نامه یادېږي، چې کولای شي د ډاکټر په مشورې او د غذایی رژیم او د ورزشي پروګرام یا فزیکي فعالیت او ډایټري لایف سټایل ماډیفیکیشن سره د سګریټو په نه څښلو سره په خلکو چې سګریټو باندې عادت لري او د الکول د څښلو څخه ډډه کول، کوم خلکو چې الکول باندې معتاد وي د شکر د ناروغي باندې د اخته کېدو خطر ډیر زیات کموي. د خلکو کې د شکر معاینات لږ تر لږه کال کې یو ځل باید وشي. که څه هم د شکر ناروغي د پرمختګ کچه په مختلف خلکو کې توپیر لري، مګر په عمومي توګه 25 سلنه، یعنی په هر 4 خلکو کې یو کوم چې فاستینګ بلډ شوګر د 100 تر 150 پورې یا امپیر ګلوکوز ټالرنس له 140 تر 1.9 پورې، د دوه خلکو چانس د 15 راتلونکو کلونو په بهیر کې د دوهم ډول شکر په اخته کېدو سره 15 سلنه چانس لري. د دوهم ډول شکر ناروغي درملنه څنګه کیږي؟ د ټایپ 2 ډایبټیس ملټس یا دوم ډول شکر ناروغي د درملنې لپاره ډول درمل شتون لري. داس درمل چې د خولې له لارې اخیستل کیږي چې ځینې د انسولین افراز زیاتوي او ځینې نور درمل مرسته کوي چې انسولین خپل دنده په ښه ډول سره سرته ورسوي. ځینې درمل په نورو میکانیزمونو کار کوي او کله هم د انسولین اخیستلو ته اړتیا پیدا کیږي. دا چې کوم ناروغان د خپل وینې شکر څو ځله باید چک یا معاینه کړي، د ډاکټر سره باید مشوره وشي. ځینې وختونه کې د شکر ناروغان ممکن د نورو درملو اخیستلو ته اړتیا ولري، لکه د وینې د لوړ فشار درمل یا د وینې د لوړ کولېسترول درمل، څو د زړه د حملې او د مغزي سکتې چانس راټیټ کړي او یا هم د بډوډ یا پښتورګو د خرابېدو څخه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم او اړین ده چې وپوهیږو چې د شکر د ناروغي د کنټرول او درملنې لپاره یوازې د درمل اخیستل کافي نه دي. د فزیکي فعالیتونو درلودل لکه ګرځېدل، غاسته یا منډې وهل، د بایسکل ځغلول، لامبو وهل او داسې نور ورزشي فعالیتونه درلودل، همداراز نور فعالیتونه د ناروغي په منیجمنت کې ډیر ستر رول لري. سبیر په دې د وزن بایلل یا د وزن لاسه ورکول، صحي خواړه خوړل، د اړتیا څخه ډیر خواړه نه خوړل
د سګرټ څکولو څخه ډډه کول، د شرابو یا الکولو او نورو غیر صحي د نوشابو د استفادې څخه ډډه کول. دا یو شمېر نورې لارې چارې دي چې د شکر ناروغانو د روغ ساتلو کې ډیره مرسته کوي. د شکر د ناروغانو معافیتي سیستم قوي نه ده، په دې خاطر احتیاطي اقدامات لکه هر کال د انفلوئنزا یا فلو واکسین اخیستل او همداراز د سینه او بغل یا نمونیا واکسین اخیستل د دې خلکو لپاره ډیر حیاتي ارزښت لري. آیا د دوهم ډول شکر یا ټایپ 2 ډایبیټیس د ناروغۍ د مخنیولو او د اخته کېدو د چانس د کمولو لارې شتون لري؟ دا لارې شتون لري. تر ټولو مهم شیان چې کولی شي چې د ټایپ 2 ډایبیټیس یا دوم ډول شکر امکانات کم کړي، یو د وزن کنټرول، د اضافي وزن لاسته ورکول، د سالم غذایي رژیم او د منظم تمرین کولو یا ورزش له لارې دي. همداراز هغه خلک چې د دوهم ډول شکر ناروغي باندې اخته دي د ښې روغتیا لپاره د وزن کنټرول سربیره د کولېسترول کنټرول، د وینې د شکر کنټرول، د وینې د کولېسترول کنټرول او د وینې د لوړ فشار کنټرول خورا ارزښتمند دي. د فزیکي فعالیت او د منظم ورزشي پروګرام لرل د ناروغۍ په مخنیوي او کنټرول کې ډېر ستر رول لوبوي. د ناروغانو اشکا د سترګو کلنۍ معاینات د سترګو د متخصص یا افتالمالوجست لخوا باید وشي. همداراز د پښو د معاینات ترسره کېدل د پودایټریست یا د پښو د متخصص لخوا ډېر اړین او ضروري دي چې باید اجرا شي. د دوهم ډول شکر د اختلاطاتو د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟ د زړه حملې او د مغزي سکتې احتمال د شکر په ناروغانو کې د هغو خلکو په پرتله چې شکر ناروغي نه لري 2 تر 3 ځله ډیر ده. همداراز د خلکو کې د زړه حملې په ځوان عمر کې واقع کیږي او معمولا د حملې شدت ډیر زیات وي او حملې اکثر وژونکې وي. سربیره په دې خلکو کې د بډوډې ناروغۍ د پیښېدلو احتمال ډیر زیات ده. د ډایبیټیس د الفبا په مراعات کولو سره کولای شي چې د شکر د ناروغۍ د اختلاطات څخه مخنیوي وکړي او بیا د دې اختلاطاتو پیښېدل د کلونو لپاره وځنډوي. ډیره ساده لاره 3 شیه ده: د وینې شکر کنټرول، د وینې د فشار کنټرول او د وینې د کولېسترول کنټرول په لاندې ډول سره وکړي چې دا په نام د A, B او C یادېږي. A یعنی هیموګلوبین A1C چې د وینې د شکر اوسط په وروستیو 3 میاشتو کې دی. نارمل هیموګلوبین A1C له 4 تر 6 ده. موږ کدا وکولای شو چې ولونه ټیټ وساتو. دا یو ډیر مهم قدم ده. دوم B بلډ پرشر چې که د وینې فشار له 140 پر 90 ټیټ وساتو یا ترجیحاً له 110 پر 80 ټیټ وساتو. او C یا کولېسترول چې LDL یا بیډ کولېسترول یا لو ډنسټي لایپوپروټین کدا له 100 ټیټ وساتو او ترجیحاً له 90 ټیټ وساتو. دا د شکر د ناروغۍ د اوږدمهاله تخریباتو او اختلاطاتو څخه ډیر زیات جلوګیري کولای شي. دا کار د لاندې ټکو په مراعاتولو سره ممکن ده: د نسخې درملو اخیستل په منظم ډول سره، په مناسب وخت سره او په وخت او د ډاکټر د نسخې مطابق. په غذایي رژیم کې لازم بدلونونه لکه د میوو او سبو او سبوزدار غلو ډیر استعمال او د غوښې د خوړلو د مقدار محدودول، د سرو شوو خوړو څخه کم استفاده کول، د لږو غوړو کارونه په خوړو کې، منظم فزیکی فعالیت یا ورزش هر ورځ لږ تر لږه په ورځ کې 10 دقیقو لپاره او په اونۍ کې لږ تر لږه 15 ورځې دا کار باید وکړو. د سګرټ څښلو څخه ډډه کول ځکه چې سګرټ د زړه حملې چانس، مغزي سکتې چانس او د سرطانونو چانس پورته بیایي. او د الکولي مشروباتو یا شرابو نه څښل ځکه چې د وینې شکر لوړوي او د وینې فشار لوړوي. همداراز د وزن کمول چې د ډیر وزن درلودل ډول ناروغتیا رامنځته کوي. له نیکه مرغه پورتني اهتمامات د وینې شکر، د وینې فشار او د وینې کولېسترول باندې مثبت او مطلوب رول لري. ستاسو د روغتیا، هوساینې او خوشحالي په هیله.